وی دا زه درته دومره نادانه ښکاره شوم. ښاپیری چاچي خو بس تا به وایي چې زما وینا ته تیاره ناسته ده. اړو څو چې را پکې ونه کړل مرغۍ. وی دا د بنده د خپل مغز سره او د خپلې خولې تاثیر وي. هغه ټیک ده نه ومې منله بس یو چې ښاپیری چاچي دم کړه کنه لکه له حمالې غړ چې وي سر ته رسولي. خو په دې کې ماته څه چل ښکاري. چل مل هېڅ نشته د مراد علي پلاره، خو هغې به د شمشیر علي دپاره په کمال الدین خپلې تڼۍ شلولي. په دغه ټکه زه هم سوچ کوم. او کمال الدین لالا هم ماشوم نه دی، آخر لندن یې غږولی دی. هغې ته د خپلې لور پوزیشن هم معلوم دی او د دې خوار واریانو د حلق به هم خبر شوي. دقه زما هم خیال دی لوی خلک په لویو کورونو پسې دي. او ښاپیری چاچي به هم په زړه کې دا خیال کړي چې بهر ته ځي نو په خپلو کې ښه ده. چې مرګ راشي نو بندر ته به د غاړه کېږي. ښځه که نه ته د المارۍ خوس پړه. المارۍ په المارۍ څه کې وی د لندن ناوې راولې په سرو سپینو کې به یې تلې. سره سپین به هغه له لاسه راوړي که ته خپل کور ته لګې. وی نو هغه د چا دي او زمونږ دا د چا دي، خو هر څه بس دا دې کور ته راځي. زه ټیک ده یاره یو کالې بولی زم جوړ کړم. وی کوم عقله لیونیه په پیتی شکر یې غواړي. د لکونو روپو جایداد به درته پاتې شي تش په یو کالي. نو بیا څه وکړو؟ غاړې له به ورله د پونډونو یو امیل کې او کټماله لا بیله. د سرو دوڼی زما د واده پرته ده، د لاسو کړې به ورله جوړې کې او زه خو به ورله تاج جوړوم تاج. څه پوه شوې؟ پوه شوم خو لږ یو بله اوبه واخله اوبه. دا ته چېرته لاړې دادا؟ بولې زموږ چیلې په چیلي څه کې بچې د چیلي په ځای ما بولې که نه تا دادا او که نه مور خو دله داسې په مرۍ چاړه ایښې ده. مورې تا دادا مې څه وایي؟ ته دا را پرېږده، د ماشوم په ژبه مور پوهېږي. خو مورې ولې څه چلو شو؟ سما میرې مورې سما میرې ته زما سره خبرې ولې نه کې پلباش؟ زه تا ته یو خبره کول غواړم خو زما خوله نه جوړېږي مې. ستا په خوله څه چل شوی دی؟ زما خوله سمه ده خو خبره ورانه ده. څه خبره؟ خبره درته کوم خو چې څوک پرې خبر نه شي زه ډېره یېرېږم. ته د چا نه یېرېږې؟ په تاسو جارو راشه دلته مجلسونه شروع کړي دي او په ما مو ټول انګړ جارو کړ. کټې بېبې تاسو ماله دا کار روانه کړی دی. نو دا بله بېبي څه کوي؟ خپله کوټه خو دې پاکه کړي که نه؟ جارو ماله راکوي زه به جارو کړم. ته دا خپل کار سرته ورسوه او دا یوازې په تاسې شوي دي. دې له به پوزم څه پاکې خو ځه جارو کړه. ماله برش پکار دی. زه به اوس تا له د بجلی برشونه رقم ځای نه راوړم په دې بیه کې. په دې کلي کې اوسېدل ما دپاره ګران شو. د دې کلي نه به بهر رانه و نور ځکه خیري ته زما سره پښتو کې. دا تا ساله زیاتې او غټې بېبې دا ظلم دی. دا ته څه یادی پلوشي؟ د مېرې نه بې تپوسه بې پوښتنې تاسو د مراد علي مور دعا وکړو. ښه نو ستان جبه اوږده شوه بار بهر نن د دې دپاره وکالت شروع کړو او سبا له به د ځان دپاره راله شرونه راواخلې دي. په ما سترګې مه راوباسه زه دې د هغې پلار پروا هم نه کوم. ما څه ویلي دي غټې بېبې؟ چې دا ویلی شي نو هغه به مو وی خو یاد ساته زموږ په 18مه پېړۍ کې نجلۍ د خپل څښتن په هکله تپوس نه دی کړی. ما خو د مېري چې مېري ته دې هم د خولې نه ګوپ ونه خېږي تر څو چې ما خبره نه پخه کړي ودرېدل